د لښکرګاه ښاروالۍ مسؤلین وایي د ښار په بېلابېلو برخو کې د سړکونو، ویالو، پلو لارو، پارکونو او نورو عامه تاسیساتو سره د یو شمېر کسانو د بېغورۍ او تخریب له امله هر کال میلیونونه افغانۍ د دغو پروژو په بیا ترمیم مصرفیږي. د ښاروالۍ مسؤلینو د همدې ستونزې د راکمولو او د عامه شتمنیو د ساتنې په موخه د عامه پوهاوي غونډه جوړه کړې وه او له خلکو یې وغوښتله چې د دولت او ولس ګډې شتمنۍ د خپل مال په څیر وساتي. د لښکرګاه ښاروالۍ ویان محمد طاهر حبشار وایي په دې غونډه کې ټینګار دا و چې باید د عامه شتمنیو ساتنه کې رښتینی مسؤلیت ترسره سي. 10 الی 15% ځینې بعضې پروژې چې دي هغه د خلکو سره مخامخ کېږي چې هغه د شاعرانو د بې تحتیې څخه ترسره کېږي او که په کل کې ووایو تقریبا موږ بېلابېلې پروژې لرو تقریبا 10 الی 15 میلیونه افغانیو پورې موږ خساره وینو چې موږ اړ یو چې بېرته بیا د سړکونو داغګیري وکړو، همدارنګه یا ځینې چارې چې ماتې شوي یا تخریب شوي د خلکو د بېغورۍ له وجې څخه هغه بېرته بیا جوړې کړو، ترمیم یې کړو. همدارنګه ځینې اکثره خوبونه دي چې په ښار کې موږ کښېنولي او د ماشومانو له خوا څخه د څارویو له خوا څخه هغه ډک کېږي، خوړل کېږي یا شکول کېږي، غورځول کېږي. د لښکرګاه ښاروالۍ انجینر محمد عباس سراک وایي د عامه پروژو ساتنه یوازې د حکومت مسؤلیت نه دی بلکې د هر وګړي ګډ مسؤلیت دی. د ښاغلي زراک په خبره که خلک له عامه تاسیساتو سمه ګټه واخلي او د تخریب مخه یې ونیسي نو د بیا رغونې پر ځای به دغه بودیجه په نوو پرمختیایي پروژو ولګول سي. په کوم صورت سره په سره کړ او د عامه شتمنیو خیال ساتل په سره کړ دا به ډېر لازم وي. ولې موږ په روزمره توګه ګورو چې د ښار په عمومي جګړو کې په یو ساحه کې ګلدان هم موټرول شوی دی، په بلې ساحه کې پارک هم موټرول شوی دی، په بلې ساحه کې درخت دیول شوی دی. بل لور ته د هلمند اوسېدونکی سالم محمد رودي مني چې ځینې کسان د عامه شتمنیو په ساتنه کې بې پامي کوي چې له امله یې ښاري تاسیسات زیانمنېږي. ځکه دا د دوی په روپو باندې جوړ سوي دي د سړک و د عامه شتمني د ټول د دې ولس و د دې خلکو په هغه پیسو باندې چې دا د صفایي په نامه باندې او یا د ښاروالۍ کم ټکسونه دي د هغه روپۍ ټول پر دغه لارې باندې مصرفیږي. نو دوی خپل روپو ته خپل اصلي ته بیرته دغه د جوړ پر ځای باندې بیرته تخریبوي او تاوان ورته رسوي. د لښکرګاه ښار یو بل اوسېدونکی عبدالستار بارک بیا له خلکو غواړي چې د پاک ښار، ښاري نظم او عامه پروژو د ساتنې لپاره خپله ونډه ادا کړي. د عامه پوهاوي په مخه تر ډېره حده پورې خو د دې تخریباتو مخه نیول سوې ده، ځکه د ښاروالۍ له لورې عامه پوهاوي غونډې جوړې شوي دي. د لښکرګاه ښاروالۍ د معلوماتو له مخې که د عامه پروژو د تخریب مخه ونیول سي هغه شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ چې هر کال د ترمیم لپاره لګول کېږي د ښار د نوو پرمختیایي پروژو او ښاري خدمتونو د پراختیا لپاره کارېدای سي.